سرسایه او صدقه الفطر چې دی دا پچا چا باندې واجب ده. سرسایه به کم کسان ورکوي. سرسایه د پاره یو څو شرایط دي. اول نمبر چې دا سړی به مسلمان په کافر باندې سرسایه ورکول چې دی هغه واجب نه دي. دویم دا ده چې دا سړی به آزاد وي، غلام به نه وي. نو نن سبا خو چونکې غلامان نشته دی. دریم شرط دا دی چې دا سړی به د نصاب مالک وي، یعنی دی به مالدار وي. دی به مالدار وي. مالدار چاته وایي د شریعت په اصطلاح کې 52 تولی سپین زر چې د دې څومره قیمت جوړیږي دی د هغې مالک وي. لکه نن سبا د 52 تولو سپین زرونه د دې ریټ خیجي او کوزیږي، بعضې ځای کې ګران وي، بعضې ځای کې ارزان وي. خو د وسني نرخ مطابق داسې 77-78 هزار روپۍ ترې رغېږي. دوه کم درې کم 80,000 روپۍ. دا چې د چا سره وي نو د شریعت په اصطلاح کې چې دی نو دا سړی چې دی دی مالدار دی چې دا پیسې ورسره وي یا ورسره دا نغدي وي یا د دې دکان دی یا دا چاته قرض دی. خو په دې شرط چې دا د حوائجو نه زائدي وي. لکه کور چې دی دا په سرسایه کې نه دی حساب په مال کې، او د کور سامان چې دی دا به پکې نه حسابېږي، کپړې به پکې نه حسابېږي، سورلي به پکې نه حسابېږي. نو د دې نه علاوه د دې شیزونو نه چې کم د حوائج دي د دې نه علاوه د سره نن سبا 2 کم 3 کم 80,000 روپۍ رغېږي د 52 تولو سپین زرو قیمت. نو دې ته د شریعت په اصطلاح کې دا سړی چې دی دی مالدار دی او په د باندې سرسایه صدقة الفطر ورکول چې دی هغه واجب دی. او کو دا ورسره نه نو دی د شریعت په اصطلاح کې دته غریب وایي. په د باندې بیا سرسایه ورکول چې دی هغه واجب نه دی. دی بیا غریب دی او دی بیا د بل نه سرسایه اغستلی شي. سرسایه چې دا اصل کې علما وایي دا چې بنده باندې واجب کیږي نو چې د اختر سحر شي نو په سړي باندې سرسایه واجب شي. مثلا یو سړی د اختر د سار نه مخکې مړ شو نو په ده باندې سرسایه واجب نه ده، ځکه سرسایه د اختر په سار واجب کیږي. یا یو ماشوم د اختر په شپه باندې پیدا شو نو په ده باندې سرسایه واجب ده، ځکه چې د اختر په سار خو دې شته دی. خو به هر صورت علما وی مخکې ورکولی شي. خو مستحب دا د علما وی چې د اختر مانځله وتلی نه او د هغې نه مخکې ورکي. او وی که چا په رمضان المبارک کې ورکړله دا سرسایه نو دا ډیره غوره ده. غوره دا ده چې دی په رمضان المبارک په میاشت کې ورکي د اختر نه مخکې د پاره د دی چې دا فقیران پې ځان له کپړې والي، نور څه حاجاتي هغه پې پوره کی، خپل اهل و عیال له پې څه اختر د پاره سامان والی. نو پکار ده چې دا سرسایه چې دا د اختر نه مخکې په روژه کې ورکړلی شي. سرسایه چې دا کم کس مالدار وي نو په ده باندې واجب ده. ده باندې خپله سرسایه واجب ده او د ده چې کم نابالغه بچي دي د هغې سرسایه هم په ده باندې واجب ده. دی به خپله سرسایه ورکوي او د خپل نابالغه بچو سرسایه دا په ده واجب دي. د بالغ اولاد سرسایه چې ده هغه په پلار واجب نه ده. د ښځې سرسایه په خاون واجب نه ده، ورکولی شي. پلار د خپل ټول اولاد د طرف نم سرسایه ورکولی شي، خاون د خپلې ښځې د طرف نم سرسایه ورکولی شي، خو واجب پې نه ده. د بالغ اولاد سرسایه او د خپلې ښځې سرسایه دا په دې کس باندې واجب نه ده.
البته که ورکوي نو ورکولی شي. لکه عام طور پر نن سبا کور کې یو مشر وي، هغه د ټولو په ځای باندې سرسایه ورکي د ټول اهل و عیال د طرف نه، نو دا ټیک دی او بالکل جائز دی. سرسایه چې دا به څومره ورکول غواړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سرسایه ورکړې وه د غنمو نه، د وربشو نه او د کجورو نه او د وسکو، د دې ټولو نه سرسایه ورکړې وه. غنم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرسایه ورکړې وه، نو د غنمو نه نیم سواع ورکړی و، او د وربشو نه او د کجورو نه او د وسکو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روغ سواع ورکړی و، او د غنمو نه نیم سواع ورکړی و. نو که یو سړی نو نیم سواع چې دی هغه د ننني تولونو مطابق تقریبا هغې نه پوکم 2 کیلو رغېږي. نیم سواع چې ورکړی نو د موجوده کیلوګانو په حساب د هغې نه نیم د کیلوګانو په حساب د هغې نه پوکم 2 کیلو جوړېږي. نن سبا چې سړی د غنمو نه سرسایه ورکوي، نو که دی پوکم 2 کیلو غنم ورکوي یا د هغې قیمت ورکوي نو ټیک ده. که غنم ورکوي هم ټیک ده، او که د غنمو قیمت ورکوي نو هم ټیک ده. پوکم 2 کیلو غنم چا ورکړل یا د هغې قیمت ورکړل، رغیږي پوکم 2 کیلو علما وی احتیاطاً 2 کیلو. نو چې 2 کیلو غنم سړی ورکي یا د 2 کیلو غنمو قیمت ورکي، نو دا سرسایه ده. او علماوی پکار دا د چې سړی قیمت ورکي، ځکه دا د فقراو د پاره ډیره نپنمن ډیره نپمند د نن سبا چې سړی د فقراو حالت ته ګوري. نو که قیمت سړی ورکوي نو د 2 کیلو د غنمو ریټ پوکم 2 کیلو، خو احتیاطاً 2 کیلو. د غنمو ریټونه مختلف چلیږي. مونږ ډیر ځای معلومات وکړل، 5,500 نه واله د 6,000 پورې د غنمو سټه چلیږي. نو چې په 6,000 روپۍ باندې سټه شي، د 2 کیلو غنمو قیمت چې دی هغه 120 روپۍ شولې. د 120 نه لږه کم راځي، ځکه چې پوکم 2 کیلو دی، چې په 80 روپۍ باندې کیلو شوله، چې په 6,000 روپۍ باندې سټه شي، نو په 60 روپۍ باندې کیلو راغله. نو د 2 کیلو غنمو چې دی هغه 120 روپۍ راغله. 120 نه لږه کم راځي، ځکه چې پوکم 2 کیلو دی او احتیاطاً 120 روپۍ. نه که یو سړی 2 کیلو غنم ورکوي او که 120 روپۍ ورکوي، دا د 2 کیلو غنمو قیمت دی. نو په دې سره به د هغه ذمه ادا شي. سرسایه به چا ته ورکوي؟ سرسایه هر هغې کس ته به ورکوي چې په چا باندې زکات کیږي. چې څوک د زکات مستحق وي، نو هغه د سرسایي هم مستحق دی. سرسایه جومات کې یا په لار کې فلاحي کارونو کې سرسایه نشي ورکولی، دا د غریب حق دی. پکار ده چې دا غریب ته لاس په لاس باندې میلو شي.